ما شكل السماء. بل روایت کی راضی د المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شپې ودرېدی. یوه شپه ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم ودرېدی د عبادت لپاره. قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شپې د تهجد ولمانځه ته راپورته سو او پر مانځه باندې ودرېدی. فاطال السجود. رسول کریم صلی الله علیه وسلم لویه او غټه اوږده سجده وکړه. عائشہ مور وای چې زما دا ګمان سو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د سجدې په حالت کې وفات سو. حتى ظننت انه قد قبض. زما دا ګمان سو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه وفات سو. پر هغه باندې الله جل جلاله د مرګ فیصله وکړه. ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه اوږده سجده کې چې د الله جل جلاله تسبیحات وایي دا اوږده سجدې دغه د سجدې حالت چې ډیر اوږد و د المؤمنین رضی الله عنها په دې وبېرېدل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم لکه چې وفات شو. دا مبارکه فرمایي فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت فسمعته يقول في سجوده أعوذ بعفوك من عقابك. وإذا دغه حالت ته لیدلو سه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته ور ولاړه سوم او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د پښې مبارکې بټه ګوته مې وښورول چې آیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم خو وفات سوی نه دی. د مبارکه فرمای رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپله بټه ګوته وښوروله. زه بیرته ځینې راایسته سوم او رسول کریم صلی الله علیه وسلم پر لمانځه باندې پرېښوی. وای په دغه حالت کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سجده کې دا دعا کوي اعوذ بعفوک من عقابک. پناه غواړم له تا څخه ای الله ستا په عفو باندې ستا له عذابه چې ته عفو راته وکړې او ستا له عذابه خلاصم. واعوذ برضاک من سخطک. پناه غواړم په تا سره ای الله ستا په رضا باندې ستا له قهر او له غضبه. واعوذ بک منک الیک. پناه غواړم له تا څخه په تا باندې او تا ته پناه غواړم. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه کلمات د سجدې په حالت کې وایي. چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د سجدې څخه سر راپورته کوي او د لمانځه څخه فارغه سو نو المؤمنین عائشې مور ته وایي یا عائشة او یا حمیراء اظننت ان نبی صلی الله علیه وسلم قد خاص بك. ای عائشې ستا دا ګمان دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم به ته پرېښې او د الله رسول صلی الله علیه وسلم به ستا له خونې تللی د یو بلې بیبي وخونې ته. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وخپلې مبارکې بیبي ته وایي چې ستا دا ګمان دی چې د الله نبي به ته پرېښې او ستا خاوند د الله نبي به د بلې بیبي وخونې ته تللی. خو عائشہ مور قسم ورته کوي لا والله یا رسول الله. ای د الله رسوله په الله مې د قسم دغه نیت مې نه و چې ته به زما له خونې تللی د یو بلې بیبي و خونې ته. خو ولكني ظننت انك قبضت لطول سجودك. اې د الله رسوله خو زما دا ګمان و چې ستا ډیره لویه او اوږده سجده چې ما ولیدل زما دا ګمان سو چې خدای نه کرده ته به وفات سوی ځکه ته سر له سجدې څخه نه راپورته کوې. وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم در دغه خبر وروسته راته وویل اتدرین ای لیلة هذه. عائشې ته په دې باندې خبره
چې دا کومه شپه ده؟ وایي ما په جواب کې ورته وویل قلت الله ورسوله اعلم، الله د الله رسول په دې باندې ښه خبر دی چې دا کومه شپه ده. قال هذه ليلة النصف من شعبان، وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم رتول چې دا د شعبان د 15 شپه ده. إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة نصف من شعبان، الله جل جلاله خپل خصوصي رحمتونه نازلوي په هغه 15 شپه د شعبان باندې، د شعبان په 15 باندې د 15 په شپه باندې الله جل جلاله خصوصي رحمتونه نازلوي. فيغفر للمستغفرين، الله جل جلاله بخښه کوي هغه انسانانو ته چې هغه الله جل جلاله څخه بخښه غواړي. ويرحم المسترحمين، او الله جل جلاله رحم نازلوي، خپل رحمتونه نازلوي پر هغه انسانانو باندې څوک چې د الله رحمت غواړي. ويؤخر اهل الحقد كما هم، هغه انسانان چې ناحقه سره خوابدي وي، یو له بل سره بغض او عناد لري، کین او بغض لري، یو له بل سره خوابدي وي، الله جل جلاله دغه انسانان ورسته کې پریږدي پر دوی باندې نه د رحمت خپل رحمت نازلوي، نه الله جل جلاله دوی ته بخښه کوي، بلکې الله جل جلاله دوی پریږدي تر هغه وخته پورې چې در څو پورې دوی په خپل مابین کې سره خوشحاله سوي نه او په خپل مابین کې بیرته اخوت اسلامي ورورګلوي نه پیل کړي، در هغه وخته پورې الله جل جلاله دوی پریږدي. نو ځکه دا میاشت یو مهمه میاشت او دغه را روانه د 15 شپه دا یو مهمه شپه ده. د هر مؤمن مسلمان دپاره لازمه دا ده چې د دغه شپې خاص قدر وکړي، په دغه شپه باندې عبادت وکړي او د دغه 15 د شپې په ورځ باندې چې کله ورځ راسي پر دغه ورځ باندې روژه ونیسي. په یو روایت کې راځي د امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب رضی الله عنه ده، د الله د نبی صلی الله علیه وسلم څخه د روایت کی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا كانت ليله نصف من شعبان، چې کله د شعبان د 15 شپه سي فقوموا ليلها، د دغه شپې عبادت وکي، وصوموا يومها، په دغه ورځ باندې روژه ونیسي، فان الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا، الله جل جلاله د شعبان د 15 په شپه باندې چې کله لمر ولويږي الله جل جلاله بلا کیف او اول اسمان تراسي به الله جل جلاله اعلان کی الا من مستغفر فاغفر، ایا یو څوک ستا چې زما څخه بخښه وغواړي او زه بخښه ورته وکم. الا من مسترزق فارزقوه، ایا یو څوک ستا چې زما څخه رزق وغواړي او زه رزق ورکم. الا من مفتلا فاعافيه، ایا یو څوک ستا چې دی ناجوړی او مریض وي لما څخه د خپل صحت غوښتنه وکړي او زه دته صحت ورکم او جوړ کم. الا کذا الا کذا حتى يطلع الفجر، الله جل جلاله د اعلانونه کوي در داسې اندازې پورې چې در څو پورې د سهار وخت داخليږي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه پیغام دغه روایت چې ابن ماجه راخستی دی، په دغه روایت کې موږ ته یو مهمه خبره په لاس راځي، هغه دا ده چې د شعبان د 15 په شپه باندې د الله جل جلاله عبادت کول، له الله څخه خواستونه کول او الله جل جلاله ته لاس پورته کول، د خپل مصیبتو د غمو د دفې دپاره، د خپل مریضیو د دفې دپاره، د هغه مهلکو او هغه مریضیو د دفې دپاره د الله په دربار کې لاس پورته کول، دا یو مسنون عمل دی، بالخصوص په دغه شپه باندې د شعبان د 15 او په دغه شپه باندې د الله جل جلاله څخه د خپل ګناهو بخښنه او د الله جل جلاله څخه د رحمت غوښتنه دا مسنون عمل دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړی دی. خو حتی در سهار پوری د شعبان د 15 په شپه باندې د برات د 15 په شپه باندې در سهار پوری د الله جل جلاله اعلانونه الا کذا الا کذا، ایا هغه څوک ستا چې له ما څخه رزق وغواړي زه رزق ورکم، هغه څوک ستا چې ناجوړی زما څخه د خپل مرض شفا وغواړي او زه یې جوړ کم، هغه څوک ستا چې دی قرضدار وي چې له ما څخه د خپل قرض اداینه وغواړي زه یې قرضونه ادا کم، در سهاره پورې د الله جل جلاله له طرفه د اعلانونه کیږي.
نو د هر مؤمن مسلمان د پاره د دغه میاشتې خصوصي خیال ساتل هغه دا چې روژې ونیسي او بالخصوص د شعبان د برات د میاشتې د 15 په شپه باندې د الله عبادت کول او په ورځ باندې روژه نیول دا د په حدیث شریف کې وتاست تیر سول. الله جل جلاله دې مشتد عمل کول توفیق را نصیب کړي او الله جل جلاله دې مو د ټول صغیره او کبیره ګناه معافي وکړي او الله جل جلاله دې د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.